د پخوا زمانې قصه ده. په یو کلي کې یو بوډۍ ښځه د خپلو 2 زامنو سره اوسېده. د کشر زوی نوم یې کریم و چې په کلي کې یې د سبزۍ یو وړوکی شان دوکان و، او د مشر زوی نوم یې سلیم و. هېڅ کار روزګار یې نه کولو او ټوله ورځ به په کلي کې د ملګرو سره ناست و. یا بچی ما یو خبره کوله. ته څه خبره؟ بچی وستی زه ډېره کمزوری یم، نور کارونه نشم کولی. زه وایم چې تاسو له واده وکړم. صحیح ده مورې چې تا ته ګرانه تنه وکړله، مونږ تیار یو. یا الله ستا شکر دی چې زما بچو واده ته غاړه کېښوده. بس سبا درله رشته ګورم. او دغسې په سبا باندې د دوی مور د یو ګاونډي کره لاړه شي. دا واله تورې چې وسکه، خو دا راته ووایه چې څنګه راغلې؟ زما زامنو واده ته غاړه کېښوده. زه وایم که رشته درته معلومه وي چې زر تر زړه وله واده وکړو. داسې وې تورې، ولې نه؟ یو کور راته معلوم دی، د هغې یو 2 لوریانې دي او واده شوي نه دي. که وایې سبا به ورشو. داسې وې بچي، دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بس سبا ورځو چې خبره ورسره پخه کړو. او دغسې دوی دواړه په سبا باندې د رشتې کولو دپاره د هغې ښځې کور ته لاړ شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هوای خورې، تاسو څنګه راغلی یې؟ زامنو له مې واده کومه، رشتې کولو راغلم. ښه خورې، نو زما خو 2 لوریانې دي. که شرۍ پسې راغلی یې او که مشرۍ پسې؟ نه بچي، زما 2 زامن دي او دواړه له واده کوم. زه یم چې 2 لوریانې دې راکړې. بس ټیک ده خورې، ما ته منظوره ده. که شرۍ به کشر زوی درکړم او مشرۍ ماشاءالله. ها داسې وې، نو بس بیا هم مبارک شه. او دغسې میاشت پس د سلیم او د کریم واده جوړ شي. دا د کریم ښځه ثنا ده. کریم چې کوټې ته راشي او خپله ښځه وویني نو ډېر خوشحاله شي، ځکه چې د هغه ښځه ډېره خشته وي. او بل طرف ته د سلیم ښځه چې د هغې نوم شازیه دی، هغه هم خشته وي خو لږه غټه وي. هلکه دا ښځه خو مې داسې غټه غټه ښکاري چې دا مې ښځه غټه ده کو بلستن پلته ده. خو کله چې سلیم خپله ښځه د مخې نه وویني نو یریږي. دا ولې سلیه؟ ته خو یریدي، ولې خوښه دې نشوم څه؟ څه درته ووایم هلو، ته خو سمه میخه یې میخه. دا ښځه داسې نه، ولې نه ښځې، ته خو سمه خشتې یې، سمه مې خوښه شوې. او که نه ما ویل که خوښه دې نشومه چې اوس در باندې یو څو توپونه ووم. رښتیا خبره کوه ګورې. یې لکه دا خو سم پخه مولی دي، دا میا خو بدماش هم ده. وایي چې خدای درته پېښه کړي نو ځان دې ورته میخه کړي. بس سلیمیا اوس دې خیال نشته. یو طرف ته د کریم ښځه وه چې د کریم ډېره خوښه وه او هر وخت په ورته کریم خوشحاله و. او بل طرف ته د سلیم ښځه هر وخت په خوراک ته ناسته وه او تش خوراک به یې کولو. سلیم چې به ښځې ته کتل نو ډېر به خفه هم شو او غصه به هم شو، خو ښځې ته یې څه ویلی نه شو ځکه چې په ښځه کمزوری و. یا بچی دا ولې ته داسې خفه یې؟ یا مورې نو زه به تا ته څه ووایم؟ نو دا تا مالې څنګه ښځه کړې ده؟ هغه هر وخت خوراک کې لګیا وي، سمه میخه ده میخه. نه بچی خیر دی، داسې خبرې مه کوه. الله چې څوک څنګه پیدا کړی وي هغه پسې به ټوخې نه کې. بچی ته داسې وکړه دا ښځه دې بهر روزانه ورزش له بوځه. او د سلیم هم د مور دا خبره خوښه شي او په سبا باندې سلیم ښځه ځان سره کړه او ورزش دپاره ووتل. دغسې به روزانه دوی ورزش له تلل. سلیم به ورته ناست او ښځې به یې ورزش کولو. یې سړیه بس دي که نه؟ نه ښځې یو څو ټوپونه نور هم وه. والله چې دا لا پسه میخه ولیدلي وو، داسې ټوپونه وایي ټوله ځمکه ته وایي. یې سړیه دا ته څه سوچونه کې؟ نه مړې میخې نه رښتیا ښځې، څه سوچم نه کوم. څو ماته دې میخه وي؟ نه ښځې معافي غواړم، غلط شوم. نه داسې دې نه معاف کومه، ته کور ته راځه، تا سره به زه اوس ګورم. تا ته ما ویلو چې ما ته به میخه نه وې. ته هر وخت لګیې ما پسې توهو کې، ته داسې نه سمیږي. یا ښځې ما معاف که،
ما نه غلطي وشو بیا به درته میخه نه ویمه یاره چې دا په کوم خوا مو لیدلی و چې دا ماله الله د کومې ګناه سزا ادا کوي او سلیم دغسې خفه ناست وي ځان سره خبرې کوي چې په دې کې د سلیم ملګری راشد راشي یلکه سلیمه ولې خفې او دې نه پس سلیم خپل ملګري راشد ته ټوله قصه بیان کړي ماله نو ته علتې ته خفې د دې خو ما سره علاج شته راځه دلته یو حکیم دی هغه له به لاړ شو د وزن کمیدو دوی بدل کړي نه ماله داسې وې دا خو به مې ډېر لوی ټینشن ختم شي نو بس بیا له پاسه چې ورځو حکیم له او دغسې دوی دواړه د حکیم دکان ته په خوشحالی روان شي لږ ساعت پس دوی دواړه د حکیم دکان له ورسي بهر ولاړ وي د حکیم انتظار کوي چې یو ساعت پس حکیم بابا راوځي السلام علیکم بچی وعلیکم السلام جی او دې نه پس راشد حکیم بابا ته د سلیم ټوله قصه بیان کړي حکیم بابا چې د دوی قصه ووري دننه لاړ شي د ځان سره یو دوی راوباسي او سلیم له ورکړي بل طرف ته د سلیم ښځه ناسته وي خوراک کوي چې یو ساعت پس سلیم د ځان سره هغه دوی راوړي یا ښځې دا وګوره نن حکیم د تلو متاله مې یو خاص دوی راوړې ده یې سړیه دا د څه دوی ده دا د وزن کمیدو دوی ده چې داسې کې ورزش فنه کې او وزن به دې کمیږي داسې دوی خو زما خوښه وي چې ورزش نه کوم او وزن مې کمیږي او دې نه پس سلیم ښځې له اوبو کې هغه دوی واچوي او یو ګیلاس ورکړي یې سړیه ما له خو خوب راغی زه له خیاله دوی جوړ کار شروع کو زما په خیال دې سره لوږه ختمیږي نو خوب ولې څه ورغی او دغسې سلیم په خوشحالی بهر لاړ شي او راشد ته ټوله قصه بیان کړي خو یو ساعت پس چې سلیم کور ته راشي نو ښځه یې بیا خوراک ته ناستی سلیم چې ښځه وویني نو حیران شي یا ښځې دا ولې تا خو بیا خوراک شروع کو او که نه سړیه هغه دوی سره خو زه نوره موږی شوم یا لکه دا څنګه چلو شو د حکیم دې دوی خو دا سره شروع کو یا لکه لا چې د هغه دوی خو دا سره شروع کو ښځه مې نوره موږی کېږي هغه خو نور هم ډېر خوراک کوي له خیر دې مله ټینشن واله لږ صبر وکړه دا په مزه اثر کړي یا ښځې پاسه سمه بلستن دنه جوړه شوې ده یو ګیلاس اوبه لا راوړه هدا دې سړیه راوړم دله یاره دې مانه نه سمیږي هر وخت ما پسې ټوخې کوي او غلط نومونه راته اخلي اورېږه سمه موقع ده دا دوی زه دته هم په دې اوبو کې اچوم او دې نه پس د سلیم ښځه د سلیم ته هم په اوبو کې هغه دوی واچي او سلیم چې هغه اوبه وڅکي نو د هغې نه پس لږ ارام وکړي او چې بیا راپاسي نو ښه سم اوږې شوي وي یا ښځې زه خو سم اوږې شوی یم ماله څه پاخه که خېټه کې مې د لوږې نه درد دی زما په خیال چې دوی کار وکړه اوس په درته پته ولګي اورېږه دا واله سړیه وخوره بریاني مې درله پخه کړه او دې نه پس به د سلیم ښځې سلیم له هم پټه هغه دوی ورکوله او هغې سره به سلیم هم اوږې کېده د ښځې په شان خوراک یې شروع که او داسې وخت تېرېده 2 میاشتې تېرې شوې 2 میاشتې پس سلیم هم اوس د ښځې په شان غټ شو سلیم هم د وزن کمیدو دپاره د حکیم هغه دوی شروع کړه خو سلیم به نور هم اوږې کېده او خوراک پې ډېر کو یا بچې دا په تاسو باندې څه وشو موږ ښځه به دې کمه شي نو ته هم غټ شوې پته نه لګي مورې د حکیم نه مې دا دوی راوړې ده او دغه سره نور هم موږ اوږې کېږو او خوراک ورسره ډېر کوو بچې دا دوی پرېږده دواړه ښځه خاوند بهر وځئ منډې وهئ ورزش کوئ دویانو سره څوک نه کمیږي سلیم هم د مور خبره ومني هغه دوی لر کړي او دواړه ښځه خاوند ورزش شروع کړي دغسې یو څو میاشتې پس د دواړو وزن کم شي د سلیم ښځه هم نری شي اوس چې سلیم ښځې ته ګوري نو خوشحاله وي یاله ښځې رښتیا چې په محنت کې برکت دی ګنې ته به اوس هم میخاوې نه دې شه وغټه وي څه خیر دی سړیه مه یارېږه اوس درته څه نه ویم او دې نه پس دوی ټول په خوشحالی ژوند تېروي